الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نن چې اوس کوم پروګرام تهیه شوی دا د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز له طرفه د افغانستان ته د راګرځېدونکو مهاجرینو سره د همکارۍ په هکله باندې جوړ شوی. دغه مرستې د 5550 راګرځېدونکو مهاجرو کورنیو لپاره دي. د ملک سلمان مرکز د مرستو څخه موږ یو جهان مننه کوو چونکې د سعودي قوم د سعودي خلک د سعودي ملت مشران مسلمانان دي. د یو خوا نه د اسلامي او ورورګلوۍ په همکارۍ دوم خوا نه چې موږ ټول یو ملت یو د ملت په حیث باندې بیا هم ترې مننه کوو چې زموږ د غریبو خلکو لاسنیوی کوي. زه راغلم د پاکستان، نوم مې خیل محمد دی. دا تقریبا 2 نیمې میاشتې کېږي دا د خپل وطن ته راغلم. نو دغه اوس 3 میاشتې کومک دی، دغه کومک یې راسره کړی دی، دا کور ودان. نو اوس پلان مخ ته به ګورو چې انشاءالله تعالی بیا به څه کېږي راسره. زه دلاور یم، ولد میرزا ګل، پاکستان راغلی. اولنی کومک دغه د ما ده. دا 1 نیمه میاشت کېږي، څه کم 2 میاشتې زه راغلی یم. سره میاشتې نه ډېره مننه.